د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه د نن ورځې مهمو خلندو خبرونو ته ازبک چارواکي وایي راتلونکي کال افغانان کولای شي به ویزه ازبکستان ته سفر وکړي. ازبکستان هڅه کوي چې له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته کړي. ازبک چارواکو ویلي چې د کرونا وبا له دویمه څپرې وروسته له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شوه او دوی په دې هڅه کې دي چې د دواړو هیوادونو سوداګریزه اړیکې لا پیاوړې کړي. د ازبکستان د سرخوان دریا ولی وایي چې د سوداګریزو فعالیتونو ښه والي په موخه د راتلونکي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه وروسته افغانان کولی شي له ویزې پرته ازبکستان ته سفر وکړي او 15 ورځې په دغه هیواد کې پاتې شي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو ګمرکي محصول هم نوازه کیږي. د پوځي هلیکوپټر د راغورځېدو له امله 4 پاکستانی سرتیري وژل شوي. د پاکستان د پوځ یو هلیکوپټر نن د چین سرحد ته نږدې راوغورځېد چې په نتیجه کې 4 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ یو وایاند ویلي د هلیکوپټر په ګلګت بلتستان سیمه کې د سرتیري د مړي د راایستلو لپاره لیږل شوی و چې مخکې له دې چې د برپکوچ په یوه پیښه کې مړ شوی و. وایاند د پیښې له تخنیکي ستونزه بللې ده. سږکال د پاکستان د هوایي ځواک ډېرې الوتکې نسکورې شوې. په فبروري کې یو میراج جیټ الوتکه په پنجاب ایالت کې د پوځي تطبیقاتو پر مهال او په مارچ کې د هوایي ځواک F-14 جیټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې پوځي پریډ ته د چمتووالي د تمرینونو پر مهال نسکوره شوې. همداراز په اپریل کې 2 پایلوټان هغه مهال ووژل شول چې پوځي الوتکه په پنجاب ایالت کې نسکوره شوه. افغان سوله د هند بهرنیو چارو وزیر قطر ته تللی. د هند بهرنیو چارو وزیر چی شنکر پر افغان سولې د خبرو اترو لپاره قطر ته تللی دی. د سپوټینګ اژانس راپور ورکړی دی چې جی شنکر په یو 2 ورځني سفر د قطر پلازمینو دوحې ته تللی او د نورو موضوعاتو ترڅنګ به پر افغان سوله هم خبرې وکړي. راپور کې د نوموړي د سفر موخه پر 2 اړخیزو اړیکو سوداګرۍ قطر کې د هندي وګړو د پانګونې پر څرنګوالي او نورو سیمه ییزو نړیوالو مسایلو خبرې اترې بلل شوي دي. که څه هم د هند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو راپور کې راغلي چې د نوموړي د سفر تر ټولو مهمه اجنډا پر افغان سوله بحث او خبرې اترې دي. بلخوا ولسمشر غني د ملي مصالحې عالی شورا له رئیس عبدالله سره په ار کې کتلي. له ارګه د خبره شوې خبر پاڼې له مخې په دې لیدنه کې دواړو لوریو افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو راتلونکي پړاو پر موقعیت او وخت خبره اترې کړې دي. ولسمشر غني ویلي چې افغان حکومت به د افغانستان د سولې پروسې ملاتړي ګروپ سره یو ځای د سولې مذاکراتو راتلونکي پړاو ته پر مخ یوسي. د نیوز پریس چینل لیدونکو دا د نن ورځې لاندو مهم خبرونه چې مو واوریدل تر بیا ښې چارې علامه مال